په بلخ ولایت کې د البرز علمي او کلتوري ادارې د خپلو ښوونیزو پروګرامونو پر دوام د ځل د شمال زون په کچه د قرآن کریم د حافظانو ترمنځ د حسن تلاوت سیالۍ ترسره کړه. د دې سیالۍ تنظیمونکي وایي چې په یاده سیالۍ کې د هیواد له 5 شمالي ولایتونو څخه شاوخوا 13 تنو حافظانو برخه اخیستې ده چې له ډلې څخه به 10 تنه د غوره څیرو په توګه وپېژندل شي. دا سیالي ډیره مفیده ده لپاره د حافظانو، ځکه داسې سیالي چې موږ ورته هر وخت په لاره ورته واچوو نو په آینده کې به موږ الحمدلله د دې شاهدان یو چې دنیاوالو سره به په حفظ کې په تلاوت قرآن کریم کې موږ سیالي ورسره ترسره کوو. و دا سیالی سوا نمایشتی سیالی و شما کوشش بکنین وقتی از رسیدن که ما و شما قرآن را یاد بگیریم، علم عصری و دینی را یاد بگیریم و پیشرفت بکنیم و کشور خود و پای خود اصلاح بکنیم. د دغه سیالۍ ګټونکو د قرآن کریم د ورته پروګرامونو پر دوام ټینګار وکړ او په بلخ ولایت کې د مسئولینو له دا ډول فعالیتونو څخه ستاینه وکړه. الحمدلله بسیار خوشحال هستیم که برنده مسابقه شدیم در رتبه دوم. دیگه انشالله امیدوار هستیم که از ریاست فرهنگی و اجتماعی البرز که در آینده هم همچون مسابقات زیبایی را برگزار نماید تا باشد که تشویق جوانان شود. ولی فعلا احساس خوشی میکنم بسیار زیاد. تشکر از دامورای محترم که ما را نمره عالی دادن. تشکر زیاد میکنم. د یادونې وړ ده چې د دغه سیالۍ په پای کې 10 تنو غوره ګټونکو ته د کمپیوټر لاسي ساعت او موبایلونو په ګډون بېلابېلې ډالۍ ورکړل شوې.